سوال ما واضح بود جناب، ما میخوایم تکرار کنم جناب نعیم. طالب ویان د ټاکنو په اړه له پوښتنې تښتېدلی او که تخنیکي ستونزه رامنځته شوه. تېره ورځ پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو د خلکو لخوا د غبرګونونو سره مخ شوه چې په یو ویډیو کې د طالب ویان ښاغلي ډاکټر محمد نعیم وردګ څخه یو خبریال د انتخاباتو په اړه پوښتنه کوي او نعیم وردګ د تخنیکي ستونزې یادونه کوي او د سکایپ له لارې وصل شوې اړیکه قطع کوي. پر ټولنیزو رسنیو ځینې افغانانو د ډاکټر محمد نعیم دغه کار له یادې پوښتنې تېښته بللې او ویلي دي چې طالبان په انتخاباتو کې د نه ګډون لپاره قوي دلیل نه لري. خو خپله ډاکټر محمد نعیم بیا وایي چې هغه وخت د یو بلې رسنۍ سره نوموړی په ژوندۍ بڼه مرکه درلوده، تخنیکي همکارانو تلیفوني اړیکه قطع کړې. دی وایي دا پیښه پرون رامنځته شوله، په هغه وخت کې په 4 بجو باندې زموږ د بل هغه سره مرکه وه په ژوندۍ بڼه باندې، نو هلته 2 دقیقې پاتې وي. هغه ته موږ هغه وکړو چې وخت کم دی او د دوی مرکه ثبت وه. همداراز نعیم زیاته کړه چې د ټاکنو څخه ولس ستړی شوی او نور نه غواړي چې د دغې دروغجنې پروسې له لارې خپل مشر وټاکي، کومې پروسې چې هر وخت برګ ولسمشران زېږولې. ښاغلي وردګ همداراز په ځینو خبریالانو تور لګولی چې د بیان ازادي نه مراعات کوي، ترې سرغړونه کوي او د تخنیکي ستونزو څخه سیاسي ګټه پورته کوي.